وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سر درود شریف ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی اے د ایمان خاوندانو پتاسو د رب د طرفنا روجه فرض شوی ده لکه څنګه چې مخکنی امتونو باندې فرض شوی ده د څه دپاره لعلکم تتقون دپاره د دې چې تاسو کې پرهیزګاري راشي ستاسو ژوند بدل شي تاسو کې د نیکو اعمالو رغبت پیدا شي روجه چې ده د دې مقصد پرهیزګاري ده ته به د ډیرو نارواو کارونو نه په روجه کې منع شي ډیر ناروا کارونه به چې تا به کوجه کې کول هغې کې به په روجه کې ته د هغې نه منع شي ستا به ژوند بدل شي د رمضان المبارک نه پس په ستا روټین بدل شوي ژوند به دې بدل شوي تا کې به تبدیلي راشي نو رمضان المبارک چې دی دا د تبدیلی دپاره دی د دواړو جهانو سردار وفرمیل من صام رمضان ایمانا واحتسابا چا چې د میاشتې د رمضان روجي ونیولې او دی مؤمن و ایمان یې کلک و عقیده یې مضبوطه وه عقیده یې د شرک او د کفر او د غیر الله نه صفا وه مضبوطه عقیده د توحید یې لرله واحتسابا او د رب نه د ثواب امید ساته چې ماله به رب په دې باندې ثواب راکړي نو غفر له ما تقدم من ذنبه د دنه چې څومره ګناهونه شوي دا به د هغې ټولو ګناهونو کفاره شي څنګه به دا د ګناهونو کفاره کیږي ځان په دې لږ پوه کړئ د دواړو جهانو سردار فرمایي الصلوات الخمس پنځه منځونه والجمعة الى الجمعة او یو جمعه د بلې جمعې پورې ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینهن اذا اجتنب الکبائر نبی علیہ السلام فرمائی چې کم سړی د غټو ګناهونو نه ځان ساتي د کبیره ګناهونو نه هغه به په توبه معاف کیږي د غټو ګناهونو نه ځان ساتي او د ده نه واړه واړه ګناهونه کیږي خامخا سړی په لاره روان دی ولاړ دی نظر لګي څه واړه واړه ګناهونه د ده نه کیږي نو پنځه منځونه د یو منځ نه واله د بل منځه پورې چې څومره واړه ګناهونه شوي نو چې ته بل منځ کې نه د تیر منځ او د دې منځ ترمنځ الله هغه ټول معاف کړي واړه ګناهونه ښه ماسپښین نه د مازدیګره پورې واړه ګناهونه شوي مازدیګر مونځ دې وکړو الله د منځ دا ټول ګناهونه معاف کړي دا د دغې نه د دې پورې کفاره ده اول جمعة الى الجمعه او چې د جمعې منځ کې نه د یوې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې چې واړه ګناهونه شوي د سره الله ټول معاف کړي
ورمضان الى رمضان ورمضان الى رمضان او رمضان د یو روجې نواله د بلی پوری چې څومره کچ ګناهونه کړي صغیره ګناهونه الله دا د هغې ټولو ګناهونو کفاره ګرځوي خو اذا اجتنب الکبائر خو نبی علیہ السلام فرمایي چې کله دې کبیره ګناه نه کوي ښه د غټ ګناهونو نه ځان ساتي او د میاشتې د روجې د میاشتې د رمضان روجې ونیسي صحیح روجې نو د تیرې روجې نه واله تر اوسه پورې چې څومره واړه ګناهونه تې شوي هغه ټول ورته الله معاف کړي دا د روجې برکت دی په روجه سره سړی صفا شي صفا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د روجې او د دې نورو عبادتونو فرق وپېژنئ چې په منځ او په روجه کې څه فرق دی په حج او په روجه کې څه فرق دی په زکات او په روجه کې څه فرق دی نبی علیہ السلام فرمای کل عمل ابن آدم هر عمل د بنی آدم چې دی یضاعف هغه الله دوچن کوي الحسنۃ یو نیکی لسو ترسی تر 900 پوری یو نیکی رسی ها یو نیکی دی وکړه لس چند سیوا کوي یو نیکی الله 700 ترسی ها دسی بختور بنده پکې وي چې یو روپۍ ورکي او الله د یوې روپۍ اجر پس 900 روپو ورکي د یوې روپۍ اجر الله په 900 باندې ورکي نو سوچ کوه چې یو روپۍ په 700 شي نو دا چې زر شي نو څو به شي دا چې لاک شي نو دا به څو شي نو الله هر عمل د بني آدم دوچن کوي د 700 پورې خو الا الصوم قال الله عز وجل الا الصوم خپل رب العالمین فرمایل دی ته حدیث قدسی وی رب العالمین فرمایل الا الصوم روجه نه هر عمل 700 ترسی خو الا الصوم روجه نه فانه لی وانا اجزی به روجه ما د پاره د دې بدله به زه ورکوم د روجې پته نشته چې دا 700 ترسی هر عمل رسی خوی الا الصوم رب العالمین فرمایل روجه تی بار ده روجه ولی نرسی و صوتا فانه لی روجه نه الا الصوم فانه لی وانا اجزی به روجه ما د پاره ده او د روجې بدله به الله وی زه په خپله ورکوم دا 700 ته نه رسی نو دا څومره ته رسی د روجې اجر به الله څومره راکړي دا یوه خبره مونږ له پوره ده ځان له یو پاریخ ټیم کې کینئ وای رب العالمین فرمایلی دي چې روجه ما د پاره ده او د روجې بدله به الله وی زه ورکوم تاسو ته پته شته د دې مطلب باندې لږ ځان پوه کوئ سړي د روجې سره شوق پیدا شي سړی وی خدایه روجې اوږدې کې ډېرې کې خدایه زما د راز و نیاز د ورځې نورې اوږدې کې ښه د دې معنی دا د علما وایي چې د نورو عبادتونو بدله به الله د ملایکو په ذریعه ورکي ملایکو ته به وی ورکوي دا بدله د روجې بدله به الله وی زه ورکوم ولې به الله ورکوي ځان پوه کوئ که نه ښه وایي ځکه چې د دې اجر فرشتو ته نه دی معلوم چې څومره دی نو وانا اجزي به الله وی دا ما ته معلوم دی او دا زما او د بنده ترمنځ خبره ده دا ما ته او د بنده ته پرېږدی فرشتو د دې بدله به ونه زه ورکم دا ما ته پرېږدی ښه ځکه به الله ورکوي چې د روجې اجر فرشتو ته معلوم نه دی چې دا د بنده او د رب په منځ کې یو راز دی ربه د راز بدله به څومره ورکو نو رازدار ورته وایي د راز بدله ما ته پرېږدئ د راز نه رازدار خبرې ښه د راز نه رازدار خبرې دا زما د بنده راز دی زه پوه یم چې د دا راز څنګه ساتلی دی د دا راز څنګه نیولی ما ته یې پرېږدئ وانا اجزي به د روجې بدله به الله وي زه ورکوم ځکه چې دا خاص ما دپاره ده نو د روجې اجر نشته چې دا 700 ته رسي ښه ځکه الله وی د دې حد نشته دا به زه ورکوم دا فرشتو ته نه دی معلوم ښه داسې عبادت کې لګیا یو چې اجر یې الله پټ کړی دی فرشتو ته هم نه دی معلوم دا د بنده او د رب ترمنځ خبره ده دا د بنده او د رب ترمنځ وی ځکه رب العالمین فرمایل چې د پرېښې د خوراک او څاک
یدع شرابه وطعامه دې پریدي خوراک او ساک من اجلی زما د وجنه زما د رضا د پاره دې نه خوراک کی او نسخاک کی نو زما د یری نیر سفری خودی دی نو دې پریدي دلبا اجر زوار کما خان للصائم فرحتان الله روزدار لدو خوشاله تیاری کړی دی دو خوشاله الله تیاری کړی فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه الله وی یو خوشحالی چې ده عند فطره هغه چې ماخام دی روزه ماته هر ماخام اختر دی هر ماخام د روزي چې دی دا اختر دی یو خوشحالی ورته ماخام میلو شولیا او بل خوشحالی وفرحت عند لقاء ربه الله وی بل خوشحالی چې ده چې دی کله ما سره ملاقات کی غزا مولر دا راز دی و فرحت عند لقاء ربه چې کله دا بنده زما سره ملاقات کی هغه خوشحالی به زما سره د ملاقات په وخت کې تاسو ته نه ده معلومه فرحت عند لقاء ربه چې کله بنده ماته مخامخ شي الله وی روزه خاص ما د پاره ده څه مطلب کتابونه وګورئ خام د بت خلق عبادت کړي دي بت ته سجدي کړي دي کنه د بت په نوم خلقو منختی کړي دي کنه سيزونه نظر کړي دي کنه د بوتانو دنیا عبادتونه شوي دي منختی شوي دي خو چرته چا د بت د پاره روزه نه دی نیولې ښه د غیر الله د پاره چرته چا روزه نه دی نیولې ځکه الله وی فانه لی دا روزه خالص ما د پاره په دې کې ما سره چا غیر الله نه دی شریک کړي فانه لی دا چې بندنی سی صرف ما د پاره نیس اے بندیانو اے مسلمانانو د رب سرم د راز و نیاز ورزی شروع دی د رب رازداریو د رب الله وی دا زما سره راز دی راز مونږ د رب رازداریو په دې ورځو کې ډیر خیال کوئ ځوانانو سترګم د موبایل نه کنټرول کوئ ځوانانو تاسو فیسبوک ګورئ تاسو یوټیوب ګورئ داسې ځوانان شته چې هغه روزه کې ډرامې ګوري داسې شته چې هغه روزه کې فلمونه ګوري اے مسلمانه ته چې فلم ګوري او ته چې ډرامه ګوري الله وی فانه لی دا زما ستا راز دی دا راز به خرابوه دا راز روغ وساته ته د رب رازدار رب چرته زه ناچیز او چرته د رب رازدار دا د ورځ سره د راز و نیاز شپی ورزی شروع دی دا الله سره د راز ورزی شپی شروع دی ځوانانو د رب رازدار یې د رب وی ما د روزي اجر د فرشتو ته نه دی ورکړی فرشتي ته نه دی خبر دا زما او د بنده ترمنځ معامله ده نو د راز نه رازدار خبري نو چې څومره چا دا راز ښکلی وساتو رب ته یې صحیح وړلو موبایل مه ګورئ بیا درته وامه روزي مه خرابوئ دا سترګې محفوظ کړئ وایي زه د رب رازدار یم خیر دی که ګناهګار یم خو د رب رازدار خو یم دې ورځو کې را سره د رب راز و نیاز شروع دی او ماښام به مې الله دعا قبلوي ماښام ټیم نږدې شو زما د دعا د قبلېدو ټیم نږدې شو ټوله ورځ مې راز و نه چې ټوله ورځ یې سړی په خوب کې تیر کړي ټوله ورځ یې سړی په موبایل کې تیر کړي دی به په کومو لاسونه به دی رب ته به کوم لاسونه اوچتوي دی به د رب نه په کومه ژبه غواړي دی به رب ته کومه لاسونه اوچتوي دا ډېرې قیمتي ورځې شپې شروع دي ډېرې قیمتي شپې ورځې شروع دي نه یو خبره کو د روزې د راز نه خبر شولو چې دا روزه څه شی دی او پر روزه مونږ له الله سره کې الله اکبر پېشمنې کوئ ښه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي روزه د څه نه شروع کیږي د پېشمني نه د پېشمني نه روزه شروع کیږي ښه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تصحروا فإن في السحور برکة ای زما امتیانو پېشمنې کوئ په دې پېشمني کې ډېر برکت دی یو ګوټو بس کوئ یو پیالی چیس کا یو نوڼی اوبه خوره او نوڼی اوبس نوڼی روټی خوره خو پېشمنې کوه ښه پېشمنې کوه ته نه خبر ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین څوک چې پېشمني له پاسي د روزې شروع کوي
نو ملائک او د الله د طرف نه پی رحمتونه راوریږي من متصحرین باندې پیشمنی کوونکو باندې د الله د ملائکو د طرف رحمتونه راوریږي. څوک چې پاسېدلې پیشمنی کوي پیشمنی کوي پیشمنی کې ډیر برکت دی. فإن فی السحور برکتا په دې کې ډیر برکت الله یې خېده. دا د صالحینو نښه ده. پیشمنی مستحب دی. او نبی علیہ السلام فرمایل وی زمونږ او د اهل کتابو په روژه کې فرق چې دی هغه پیشمنی دی. روژه به اهل کتابم نیوله مونږ هم نیسو خو زمونږ او د اهل کتابو د روژې په منځ کې چې دی هغه پیشمنی دی. هغه پیشمنی دی. هغه پیشمنی دی. پیشمنی کوي پاسه یو ګوټو بس کا. دا د امام الانبیاء سنت دی. حدیث مبارک کې راځي پیشمنی به وکړو بیا به ودرېد. ښه د سنت دی. په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دا ډیر برکت دی دې پیشمنی کې. ښه پیشمنی کوي. حدیث مبارک کې راځي ثلاثه یحبها الله درې عادتونه الله ته ډیر خوښ دي. درې څیزونه الله ته ډیر خوښ دي. ښه تعجیل الفطر تعجیل الفطر ماښام چې کله وخت داخل شي بیا به رستوالی نه کوي تعدي به کوي. تعجیل الفطر اسې به وخت نو باسي وخت داخل شوی دی اذان شوی دی ته بیا هم ناسې روژه نه ماته نه. تعجیل الفطر ماښام روژه ماتي کې تعدي کول دا الله ته ډېر خوښ دي. روژه ماتي کې تعدي کول خو داسې تعدي نه چې وخت لا نه داخل شوی تا پې وراړم شوی داسې تعجیل نه. چې وخت داخل شي د هغې نه پس بیا دغه مه کوه بیا صبر مه کوه. ښه واسې نه چې د وخت نه مخکې د مجمع د تاوی کې راتاوی نو خیال کوه. تعجیل الفطر بل و تاخیر السحور پیشمنی کې رستوالی کول. الله اکبر دین دی. ښه په ماښام روژه ماتي کې تعدي کول و تاخیر السحور او په پیشمنی کې رستوالی کول. خو ګورې دومره رستوالی نه چې شکی شي چې هسې نه چې اذان در باندې شوي. ګورې دومره تاخیر بم نه کوي ښه چې بلکل د اذان ټیم ته ورسي. او الله دې رحم وکړي نو خدای دې زمونږ د دې خلقو هغه پخوانۍ روجې قبولې کړي نو قبلېدو نه وي. ښه وی اذان کېږي زر زر اوبه څکوي اذان په ختمېدو دی شابه زر زر پکې اوبه وڅکه. ای عوامو ای مسلمانانو ځان په مسله پوه کوئ. اذان د روژې د بندولو دپاره نه کېږي اذان د مانځه دپاره کېږي. او دا د فقه مسله ده. اذان هله کېږي چې کله وخت داخل شي. د وخت د داخلېدو نه مخکې څوک اذان نه کوي نو اذان چې کېږي نو دا وخت داخل شوی نو چې اذان شروع ته خوراک کوي او د اذان سره د بند که نو اذان خو د وخت د داخلېدو نه پس کېږي. دا روژه دې نه ده شوي دا روژه به بیا نیسي. او که نه ځان په مسله پوه کې اذان د منځ دپاره کېږي د اذان نه مخکې خپلې روژې بندوئ. نو و تاخیر السحور په پیشمنی کې تاخیر کول دا عادت الله ته ډیر خوښ عادت دی. خو ډیر به نه لیټ کوئ. ما درته ووي چې لږه فاصله وي نو ستاسو د اذان په منځ کې 10 منټ فاصله ساتئ 15 منټ فاصله ساتئ ډیره فاصله مه ساتئ. بس و تاخیر السحور پیشمنی رستو کول دا الله ته ډیر خوښ دی. وی د روژې بس او د څنګه برکتی چې سړی څنګه پاسې پیشمنی ده نو ملائک او د الله د طرف نه پې رحمتونه شروع شي رحمتونه. او دویم وضرب الیدین احداهما علی الاخرى فی الصلاة دریم عادت چې الله ته خوښ دی کېښودل د یو لاس په بل لاس فی الصلاة په مانځه کې چې سړی داسې ودرېږي دا یو لاس داسې په بل لاس باندې کېږدي په مانځه کې. الله وی دا درې عادتونه مې ډېر خوښ دي. دا ډېر خصلتونه دا درې خصلتونه مې د خپلو بندیانو ډېر خوښ دي چې ماښام په روژه ماتي کې جلتي کوي په پیشمني کې رستوالی کوي او په مانځه کې ودرېږي او یو لاس راته په بل لاس باندې کېږدي. الله وی دا عادتونه مې ډېر خوښ دي. نو دا عادتونه مې ډېر خوښ دي. دا عادتونه مې ډېر خوښ دي. یاد ساتئ. حدیث مبارک کې راځي د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي.
که د الله خوښه شي نو د دریو خوراکونو حساب به الله نه کوي. د دریو بندیانو سره د دریو ټیمونو خوراک دی چې د دې حساب به الله نه کوي. خو ګورئ اذا کان حلالا، شرط دا دی چې دا کوم سیز خوري چې دا حلال دي. بس ناس حرام ہوتا دی، دا خو قصه ختمه ده چې دا خوري دا حلال دی. نو دریو ټیمونه کې او د دریو کسانو سره به الله حساب نه کوي. الصائم، روجهدار چې روجه ماتي ښه او دې خوراک کوي، د دې حساب به الله د ده سره نه کوي چې د الله خوښه شي. خو چې ګورې رزق حلالي ښه دوی متصحر دی، پیشمنی کوونکی ښه چې په پیشمنی کې څوک خوراک کوي او خوراک حلالي وی الله به د دې حساب د بنده سره نه کوي ښه. بل والمرابط فی سبیل الله، چې مجاهد تلے دے او پلار د الله کی جنگیږي، مجاهد لګیا دے خوراک کوي، د دې حساب الله نه کوي. قربان د مجاهد هغه ټول ورځ حساب نه کوي. زمونږ د روجمات یا د پیشمنی هغه دی. او والمرابط فی سبیل الله، مجاهد چې لاړ او پلار د الله کی دی د سحر او ماښام او غربه روټۍ خوري، الله به ورسره حساب نه کوي، الله به ورسره حساب نه کوي. نو یو روجهدار دی، یو پیشمنی کوونکی دی، یو مجاهد دی ښه. نو پیشمنی له پاسه دا عادت جوړ کړئ دا چې سترګې پټې او خولې ته ډوډۍ ولي مړه، دا پیشمنی دی. په تا رحمتونه راورېږي، ښکلی پاسه اودس وکه، خوراک ته کښېنه. وایي نبی علیه السلام فرمیلی دي ان تصحروا فان فی السحور برکتا. نبی علیه السلام فرمایي پیشمنی کوئ، په پیشمنی کی برکت دی، شکر دی، د برکت ټیم ته راپاسېدلی مخه، دا د برکت ټیم دی. او دس کوو ښکلې په پاکه خوله پاکه نوڼۍ اوچتوه، په تا الله او د ملایکو د طرف نه رحمتونه راورېږي، رحمتونه. داسې قیمتي ورځ، داسې قیمتي ټیمونه دي. او حدیث مبارک کې راځي ثلاثة لا ترد دعوتهم، درې کسان داسې دي چې د هغې دعا نه رد کېږي ښه. درې کسان داسې دي چې د هغې دعا نه رد کېږي، د دریو کسانو دعا الله نه رد کوي. یو الصائم حتی یفطرا، روجهدار چې کله روجه ماتوي او په دغه ټیم کې دی دعا وغواړي، پته نه ده، پته نه لګي چې به راته اته ویشت ماښامه پاتې که به راته نښې شپه پاتې، هېڅ پته نه لګي. یو ماښام خو لاړ که نه، یا به اته ویشت پاتې یا به نښې ماښامونه پاتې، پته نه لګي. او هر ماښام الصائم حتی یفطرا، روجهدار چې کله روجه ماتي د افطار په ټیم کې الله دعا قبلوي، الله دعا قبلوي. هر ماښام راته بیا به اختر شي، یو بل له مبارکۍ به ورکو، نوي کپړې به واغوندو، خو دا اعزاز به رانه ختم شي. ماښام به شي خو داسې سوړ بوړ به ګرځو، هغه ماښام به بیا نه چې د کم ماښام د رب د طرف نه تا ته اعلان وي غواړه قبلو، غواړه قبلو، غواړه قبلو. دی وی ماښام د روغ ورځ مې تنده تېره کړې د لوږه، د خولې نه مې بدبویي روانه شوې، دعا غواړي د خولې نه بدبویي راوځي. رب العالمین فرمایي، نبی علیه السلام وایي خلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. چې کله د روجهدار د خولې نه د معدې د خالیدوالي د وجې د بدبویي روانه شي، الله وی دا ماته د مشکو د خوشبویۍ نه غوره ده، دا ماته د مشکو د خوشبویۍ نه ښایسته ده. نو الصائم حتی یفطر، روجهدار چې کله د روجه ماتي په ټیم کې دعا غواړي، دا الله قبلي ښه، دا الله قبلي. یو څو ماښامونه دي ښه، په شمار ماښامونه دي، دا مه ضایع کوئ. دا په پکوړو په شربتونو کې مزه یې کوئ. داسې نه ګورئ بعضې سړی به وخت داخل شوی ځان به شوی لګیا به دعاګانې به کوي، دا ټیک نه دي. ما درته اوس وي تعجیل الفطرې چې وخت داخل شي بیا به روجه زر ماتئ ښه. دغه ټیم کې به نه، د دغې نه مخکې د افطار د ټیم نه لږ مخکې رب ته لاسونه نیسه، دعا کوه، دعا کوه. دویم والامام العادل، حکمران چې د ملک بادشاہ خو چې منصف وي، عادل حکمرانی، عادل. زمونږ صرف د روجماتی په ټیم کې الله دعا قبلی، او چې د ملک بادشاہ یو عادلی
په انصاف فیصلې کوي د 24 غنټې الله دعا قبلي 24 غنټې عادل حکمران پیژنئ عادل حکمران څه ته وایي چې کله هغه په ځمکه حکمران مقرر شي نو خلک رب ته فریادونه پرېږدي بیا بس فریادونه ختم شي اوازونه بره نه خیږي نو چې اوازونه بره خیږي نو دا عادل حکمران نه دی ښه الله به د حکمران نه یو تپوس کوي په قیامت کې ښه د ملک د بادشاه او د وزیر اعظم او د صدر نه به یو تپوس کوي چې ته مې ځکه بادشاه مقرر کړی وې چې د خلقو فریادونه ماته راونه رسي په پلانکۍ شپه پلاني ځای نه ماته فریاد راغلی پلاني ځای نه ماته فریاد راغلی پلانۍ شپه فریاد راغلی پلاني ځای کې یو ماشوم و پلاني ځای کې ماشوم و لاس تې کټ و خپه تې کټ وه او هغه چغې وهلې او د مور په غېږ کې پروت و زنکدنې تېرېدو او ستا په لاس کې طاقت و ته حکمران وې ماله د دې ماشوم جواب راکه جواب ماله د دې ماشوم جواب راکه ورشه د فلسطین حالت وګوره ته ورشه د دې حکمرانانو په لاس کې طاقت نشته که زه ډېرې چغې وامه زما چغه نه رسي او که دې حکمرانان راجمع شول او دوی یو دوه دچکړې ورکړلې هر څه به بدلي هر څه به بدلي مړ هر څه به بدلي د دې چغو تپوس پته الله یو ځل کوي ښه چې د مور په غېږ کې د ماشوم ساه ختله ته حکمران وي د دې ماله د دې تپوس تر نه کوم تا نه تپوس کوم ته ما حکمران مقرر کړی وي د دې به الله تپوس کوي ښه او چې د لوږې د لاسه زنکدن شروع شو د دې به م الله تپوس کوي ښه د آسان کار نه دی ښه موږ صرف دې ته خوشحالیږو چې کښېنم دا یوازې کښېناسته نه دي ښه دا یوازې کښېناسته نه دي څوک چې قاضي مقرر شوی دی په پسه چاړه حلال شو په پسه چاړه چې سړی لالی څومره ګران کار دا چې سړی قاضي مقرر شو ښه نو دا دعا قبلیږي خو دا د عادل حکمران دعا قبلیږي دا د عمر پشان حکمرانی رضی الله تعالی ویل به وی که د دریاب په غاړه باندې سپی د تندې د لاسه سپی مړ شو او زما حکومتو الله به قیامت کې تپوس زما نه کوي چې حکومت ستا او دا سپی ولې د تندې د لاسه مړ دی د دې تپوس په الله ما نه کوي ښه عادل حکمران دي ته وایي ښه دریاب اوبه نه ورکولې وی زما دا خط ورته ارتو کوي دریاب ته خط ولیکه وی دا خط د جانب د عمر نه دی رضی الله تعالی عنه خلیفه یما دریاب کده الله په حکم چلیږي جاری شه کده الله په حکم نه چلیږي زمونږ درته حاجت نشته خپل نه دی تللی چې دریاب ته خط ورګزار کو دریاب روان شو والامام العادل امام عادل دی ته وی خاد د 24 غنټې الله دعا قبلي 24 غنټې د عادل حکمران دعا قبلي کې ښا چې کله حکمران پاکی نو چې کله غټ دریاب پاکی کنه نو دا واړه خوړونه او ندیم بیا سي پاکی ښا دا ندی چې دا واړه نهرونه دار دریاب نه راوتلی نو چې دریاب پاک شي نو بیا دا پاک شي کنه ښا دا سب پاک شي بیا چې کله حکمران پاک شي او حکمران عادل راغه دا هر سب صفای بیا به عوام مولیا شي بیا به عوام مولیا شي صحابه یو ځای ته لاړل الله اکبر دسې ښکلی دور ځمکې لیدلی او مونږ خو پسې ړانده شو ربه مونږ به کله عادل حکمران نو ربه دسې وخت کې دیره یو چې نن سبا زمونږ په وطن کې خلک روجي خوري خلک روجي خوري دا علماو ته پته لګي دا پته تاسو ته نه لګي دا د علماو نه تپوس کوي دا د مسلې تپوس کیږي دا د علماو نه مسلې تپوس زنانه کوي دا اجازت غواړي وای زه دله پخلی کولی شم کنه دا علماو ته پته لګي دا تاسو نه خبر په داسې دور کې دیره شو ربه چې ربه حق روجرالي خوري ربه څه چل به کوو څه حال به م یې زمونږه صحابه کرام یو ځای ته ورلل وی شپه تېرو دې ځنګل کې د کلي خلق ورته وی تېره کوي خو دلته ګورئ منظری دیو شرمخان دیو زنګل کې خو دنیا زناوري وی تکلیف په درته درکې وی نه تاسو ته اخلاص یې وی د دین اخلاص یو صحابي دنګ ځای ته ودرېدو او د زنګل زناورو ته تقریر شروع کو الله اکبر د
زنګل زناور ته تقریر کی وی مونږ پیژنئ مونږ د امام الانبیاء صحابه یو خد نبی علیہ السلام ملګریو که مونږ ته چا تکلیف راکو نو خبنی مونږ بنن دلته شپه تیرو مونږ ته